محترم مفتی صاحب، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې که امام بې اودسه سي او شاته مسبوق ولاړ وي نو خلیفه به څنګه دروي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، که امام بې اودسه سي او خلیفه دروي مسبوق راکشي نو دی به داسې کوي چې اشاره به کوي په ګوته سره د پاره د پاته رکات چې یو رکات پاته دی نو دی به اشاره او داسې ورته وکړي، دا ګوته به د یو جګه ورته ونیسي، اشاره به ورته وکړي چې معنا یو رکات مې پاته دی نو ورکش به یې کړي، هلته به یې ودروي. او یا دې دوې ګوتې اشاره دې د دوو ګوتو وکړي که دوه رکاته پاته و، لاس دې کښېږدي پر زنګنو باندې که چیرې رکوع پاته وه، او لاس دې کښېږدي پر تندي باندې که سجده پاته وله، نو پر خوله دې لاس کښېږدي که قرائت پاته وه، او پر تندي دې لاس کښېږدي، پر ژبه دې لاس کښېږدي، د سجدې د تلاوت که چیرې د سجده د تلاوت ویلې وه هغه پر باندې وه، تندي باندې لاس کښېږدي، بیا دې ژبې له وروي معنا سجده د تلاوت پاته ده. پر سینه باندې دې لاس کښېږدي، داسې چې پر سینه لاس کښېږدي د معنا یې دا ده د دې دپاره یعنې سجده سهوه را باندې لازمه سوې ده، دغه اشارې به ورکوي نو به را به مخته ودروي. ویشیر باصبع لبقاء رکعته وبأصبعين لركعتين ويضع يده على ركبته لترك الركوع وعلى جبهته للسجود وعلى فمه لقراءة وعلى جبهته ولسانه لسجود التلاوة وصدره للسهو. در مختار على رد محتار اول جلد څلور څلوېښتمه صفحه، مکتبه حقانیه پېښور. والله اعلم.